چې همدې له درپسې زم راځم راواخله شابه همدې له درپسې زم راځم راواخله شابه حجرې له یو رباب او یو چیلم راواخله شابه او خیر ماله د ژوندون اسباب کنډم راواخله شابه خیر ماله د ژوندون اسباب کنډم راواخله شابه خو ځان له لږ د ځان په شانې سم راواخله شابه او په خپله چې د شونډو په سر یو واده ونه کړي په خپله چې د شونډو په سر یو واده ونه کړي په ما پسې خو سم قرآن قسم راواخله شابه ډېره مننه په خپله چې د شونډو په سر یو واده ونه کړي په ما پسې خو سم قرآن قسم راواخله شابه او پوهیږي چې به مري زما ښایست د کاره ویستې پوهیږي چې به مري زما ښایست د کاره ویستې خو زور پې لږ د پاسه د ستم راواخله شابه ډېره مننه او زما خوست د فن په لاره منډې ته زړه شوی زما خوست د فن په لاره منډې ته زړه شوی تکړه شوس په ما پسې قدم راواخله شابه ډېره مننه او رنګین خوبونه وینمه بچیه پلار مې وایي رنګین خوبونه وینمه بچیه پلار مې وایي دا ځکه خو زه تا ته ویم قلم راواخله شابه رنګین خوبونه وینمه بچیه پلار مې وایي دا ځکه خو زه تا ته ویم قلم راواخله شابه او چا ووي ورته ما سره د خان یو غزل پروت دی چا ووي ورته ما سره د خان یو غزل پروت دی ویل یې ورته مړه ستا منم راواخله شابه ډېر زبردست شروع کوم د خدای پاک سپېڅلي نامې نه چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ قدرمندو کتونکو ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم په دغه هیله په دغه تمه چې روغ جوړ به او ژوند ته به اماده قدرمندو خپرونه مو راوړې ده د چارسدې عمرزو سیمې ته او دلته ډېر یو ښه شاعر یو ښه لیکوال چې د پښتو ادب دپاره کار او زیار کوي دغه مرکه مو خان عمرزي صاحب سره را جوړه کړې ده راځئ چې په خپله خپرونه کې ورته هرکلی او ستړي مشي ووایو ډېره مننه خوشحاله شي آباد شي ډېر خوشحاله شوم ځکه چې په سوشل میډیا باندې خو ډېر خلک دغه کوي خو بعضې خلک داسې په بنده باندې خلګي چې زړه غواړي چې یاره دې سره زموږ ناستې وشي نشستونه وشي پروګرامونه وشي نو تاسو ته زما زړه وم بس دا تاسو یو غټه کارنامه وکړه چې زما خواله رالی او په مام د احسان راپورې کو نو ډېر خوشحاله شوم ډېره مننه خان عمرزی صاحب هغه ټپه ده چې د یو زړګي نه بل ته لاري چې زما خوښې ستا به ولې بدې شمه چې دومره لرې سفر مې وکړو دا ده چې زما هم زړه غوښتل چې تاسو سره یو ادبي ناستې وکړم ګپ شپ ولګوم نو هغه خواهش او هغه ارمان زما پوره شو او نن را سره خوا کې ناستې خان عمرزی صاحب خبرې به نه زیاتو بلها ملګري به م پېژني ځکه چې د پښتو شعر لیکي او د پښتو مورنۍ ژبې دپاره کار او زیار کوئ خو ځینې ملګري به م په اول ځل په دغه عیني کم خپرونه ده په دغه شیشه باندې په اول ځل ګوري هغوی سره لنډه پېژنګلو هم وکړي ورسره په خپل ادبي سفر باندې هم رڼا واچوئ بیا مننه پېژنګلو خو بس دغه لنډه ده چې خان عمرزی زما قلمي ادبي نوم دی تعلق مې د چارسدې اشنغر سره دی او ادبي سفر خو د 2007 یعنی 2009 نه شروع شوی دی او مختلفو ټولنو سره زموږ دلته رابطې دي او تګ راتګ دي په هغې کې زموږ د اشنغر زه پخپله د محمدزی پښتو ادبي او اصلاحي جرګې جنرال سیکرټري یم جانزیب مجروح د هغې صدر دی او وسیم خیال د هغې نایب صدر دی امیر خان موږ سره پکې فینانس باندې دی را سره ناست دی دغه زمونږ خپله دغه د باقي رسوا پښتو ادبي جرګه ده شباب پښتو ادبي جرګه ده که نه مختلفې سرډیری پښتو ادبي سنګر دی نو دې ټولو سره زمونږ بس دغه ادبي سفر را روان دی او لګیا یو بل دا چې زما یو کتاب چاپ دی د ته په نوم باندې او اوس انشاءالله چې د 2-3 ورځو کې د هغې د دویم ایډیشن تیاریانې روانې دي 2-3 ورځو کې به انشاءالله وشي الله دې وکړي چې ستاسو دغه دویم ایډیشن هم راشي اول خو درته د ته کوم کتاب یعنی شعري ټولګه ده په دې درته مبارکي هم وایم ډېره مننه او دا هم راته زیاته کړې چې ادبي زده کړې مو د چا نه کړي
نو داسې خو استادان زمونږ د پښتو چې کوم شاعران زمونږ نه سینیر دي مشران دي نو هغه خو ټول زه په خپل استادانو کې شمارم خو باقاعده زما استاد چې کوم دی نو خدای بخښلې صابر شاه صابر چې زمونږ د عمرزو سره تعلق ساتي هغه داسې زمونږ جاذب مجروح صاحب دی هغه هم زمونږ اصلاح کوي بس ډېر دي استادان د هغې نه مونږ پټ پناه زده کړه کوو لکه هغې ته ځان مخامخ کوو نه خو لګیا یو زده کړه کوو تی ډېره ښه ده زیات ملګري زیات چې کوم ادب سره تعلق ساتي یا عام ای دوی نه خبر دي چې خان عمرزی صاحب شعر لیکي غزل لیکي د دوی نه خبر دي خو دې نه نه دي خبر چې آیا دی نثر هم لیکي او که نه کله په نثر باندې ته به ازمایي کړې ده نو نثر خو ما ډېر لیکلی دی خو هغه داسې په ټوټو کې دی د دغې وجې ما د هغې څرګندونه نه ده کړې یو پلیټفارم باندې خو نثر خو ما ډېر لیکلی دی ډېره ښه ده داسې کم سندرغاړي چې ستاسو کلامونو ته چې کوم دی د موسیقۍ هغه خواږه وربخري او خپل ریکارډ کړي نو دغه زما خوشبختي ده چې زما د ژوند زما د شاعرۍ نه لومبی کلام چې موسیقۍ کې بندېده نو هغه د دې وخت نوموړي سندرغاړي کرن خان ریکارډ کړی دی د هغې هغه سرنامه داسې ده چې څه مې ترې هېر کړه او څه شته خو ډېر کم کړي مې دي خپل ارمانونه مې اوس نه چیړي سم کړي مې دي بل زمونږ د اشنغر اسفندیار مومن چې زما ډېر ښه ملګری هم دی هغه زما یو کلام ریکارډ کړی دی فضل وهاب درد صاحب دی ډېر ښه استاد دی په موسیقۍ پوهه دی هغه زما کلام ویلی دی داسې اصغر خان یو هلک دی زه خو داسې ډېر پیژنم لکه پیژنګلو مې ورسره نشته نور خو میډیا سړی دی ټوله دنیا یې پیژني هغه یو کلام ریکارډ کړی دی او داسې زمونږ چې کوم لوکل سندرغاړي دي زما ملګري دي نو هغې هم باقاعده په پروګرامونو کې زما کلامونه شریکوي او موسیقۍ کې ډېره ښه ده چې دغه ملګري د کتونکي هم خبر که ځکه چې ستاسو شعر ستاسو غزل کې خواږه دي هر یو سندرغاړی دغه غواړي چې موږ والا د موسیقۍ رنګ ورکو خان عمرزی صاحب خبرې درسره نه زیاتوم دغه پوښتنې ډېرې ضروري وي نو زموږ دغه کتونکي په دغه تمه دي چې موږ به ترېنه خوندور شعرونه اورو نو غوږ وږي شعرونه خو مخې ته مې د ته کتاب نه انتخاب کومه چې دومره زر چرته ماتېدله د مودو تنده وه دومره زر چرته ماتېدله د مودو تنده وه زما په سترګو کې اشنا ستا د لیدو تنده وه ډېر ښه دی بیا ووایه دومره زر چرته ماتېدله د مودو تنده وه زما په سترګو کې اشنا ستا د لیدو تنده وه او ورځ د اختر وه خو توبې وباسي داسې وایي ورځ د اختر وه خو توبې وباسي داسې وایي هسې دا سخت کال څومره سخته د روجو تنده وه او ډېره ساتلې مې وطن ده ستا د شونډو په ست ډېره ساتلې مې وطن ده ستا د شونډو په ست خو ماته کړې مې د اوښکو په اوبو تنده وه ډېره مننه او چې دنیا وي د هغه چم قصه به هم یادېږي چې دنیا وي د هغه چم قصه به هم یادېږي هغه سبب چې د ژوند د ختمېدو تنده وه ډېره مننه او د ده نه وتی هر اواز لکه د زړه خبره د ده نه وتی هر اواز لکه د زړه خبره د خان به ځکه د رباب د اورېدو تنده وه ډېره مننه نور به راسه څه شریکې نور خو یو زوړ کلام دی زما چې دا شریک کمه چې مینه یم د مینې تاج محل هم زه یم مینه یم د مینې تاج محل هم زه یم خو یو وحشي یمه وحشت یمه ځنګل هم زه یم او دغه چې یو په ژوند مین دی بل پتا مین دی دغه چې یو په ژوند مین دی بل پتا مین دی دغه یو زه یم جانان او دا بل هم زه یم ډېر ښه شعر دی ډېره مننه دغه چې یو په ژوند مین دی بل پتا مین دی دغه یو زه یم جانان او دا بل هم زه یم او ما ته حیرانه که دنیا په لیوني خفه ده ما ته حیرانه که دنیا په لیوني خفه ده یو افسانه لیکلې ما ده او پاگل هم زه یم ډېره مننه ما ته حیرانه که دنیا په لیوني خفه ده یو افسانه لیکلې ما ده او پاگل هم زه یم او ځان مې په دغه وجه خوښ دی چې په تا مین دی ځان مې په دغه وجه خوښ دی چې په تا مین دی
ګنې که وګورې د خپل ځان نه په زغل هم زه یم بیا ووایه دا شعر ځان مې په دغه وجه خوښ دی چې په تا مین دی ګنې که وګورې د خپل ځان نه په زغل هم زه یم او جانانه دوی هم په شعرونو کې تا ماله غواړي جانانه دوی هم په شعرونو کې تا ماله غواړي خان عمر زه یم عباسین یم اجمل هم زه یم ډېر ښه دی ډېر زبردست خان عمر زی صاحب زه خو وایم چې دا مرکه دې بیخي ختمیږي نه خو د مرکې یو سوري او اختتام ته رسي خان عمر زی صاحب داسې په زړه باندې داسې خبرې چې ته وایې چې زه دغه ولس ته ورسوم چې په کومه طریقه مي نو تاسو سره اوس وخت دی نو خپل هغه احساسات او جذبات زموږ دغه ولس سره شریکولی شي نو ما خو دا خبره کیدی چې نورو ځایونو کې هم کړي خو دغه د ما د ژوند هغه مقصد دی دا خبره چې که موږ نورو قومونو ته وګورو نو هغوی چې کم دي نو خپلو خلکو له کم کمزوري خلک یا غورځېدلي خلک دي نو هغوی له پوش ورکوي مخکې بوځي خو زمونږ د بده مرغه پښتانه داسې دي چې هغوی کم لاندې خلک پاتې شي نو په هغوی باندې خپې کېږدي نو زه دغه زما د ژوند هغه مقصد دی چې کم از کم خپل محفلونه مونږ خو شاعران خلک یو ادیبان خلک یو نو مونږ له کم از کم داسې پکار دی چې خلک زمونږ نه قیاس بیا اخلي چې مونږ خپل محفلونه داسې جوړ کړو چې په هغې کې چاته ځان وړوکی نه ښکاري بالکل خپل پیغام نو که په دې باندې زما پښتنو وروڼو په 100 کې 10% عمل وکړو نو زه به ډېر زیات خوشحاله یم الله دې وکړي ستاسو پیغام ولس ته ورسېدلو خان عمر زی صاحب ډېره زیاته مننه مو کومه چې په دومره مصروفیاتو کې هم موږ له وخت راکړو موږ سره په دغه مرکه کې ناستې وکړه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې په داسې حالاتو کې چې نفسا نفسي ده هر سړی په خپلو منډو خولو کې ډوب دی تاسو راغلی ستاسو ډېر زیات مشکور یم ډېره زیاته مننه کور مودان ډېره مننه مونږ ستاسو مینې دلته راوستو کوم ملګري مونږ سره ناستې دي خپل نومونه ورته وارې چې امیر خان امیر نور الله خان ملګري خو به ما پیژنې سیم خیال نوم مې دی سجاد علي دغه ملګري مونږ سره ناستې دی مننه کومه چې خاموشۍ سره زمونږ دغه خپرونه واورېدله د کیمرې شاته زمونږ ډېر ښه ملګری فرمان دایي هم مننه کومه چې مونږ سره دغه همکاري وکړه او د مونږ نه دغه ویډیو ریکارډ کړه تر روانې خپرونې پورې ما صالح نادان ما سره ناست ملګري او خان عمر زی صاحب له ورکړې اجازت د لوی الله په امان